السلام علیکم د سکلز ورډ یوټیوب چینل ټول مرګرو ته به د هیله چې ټول به ترک روغیز د صحت او عافیت جامع پر اتن ولري مرګ د القیم تانی هیله مند چې موږ یوټیوب چینل کې نوې یوټیوب چینل لازم لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کې هغه تاسو ته موږ هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت ورسیږي مرګونو ته خیمه چې موږ څنګه کولای شو چې خپل خوښه وړ تصویر ځانته جوړ کړو یعنی که چیرې موږ د اسنادو تصویران په کار شو موږ لاړ شو انګس خانې ته موږ د خوښه وړ تصویر نه جوړې اصلا یا د کار پکې نه کوي چې موږ څنګه ذوق څنګه د موږ شوق صحیح ده تصویر راڅخه واخلي زر زر جوړ کړي او پرنټ کړي او رای کړي موږ مجبور یو چې که خوښې وړ وي او که نه وي نو موږ تصویر ترې واخلو صحیح ده ملګرو نن داسې طریقه درته ښایم چې په موبایل کې خپلې خوښې وړ تصویر ځانته برابر کړي که د اسنادو لپاره وي که د پاسپورټ لپاره وي که د مکتب اسنادو لپاره وي که د فونتون اسنادو لپاره وي یعنې تاسو کولی شئ چې د اسنادو لپاره خپلې خوښې وړ تصویران برابر کړي ملګرو تاسو ته د سکرین پر مخ ښکاري چې دا تصویران په همدغه اپلیکیشن کې موبایل کې ما جوړ کړي دي او بیا مې خپلې ګالري کې ثبت کړي صحیح ده ملګرو تاسو کتلی شئ چې دا تصویران ګوره ما جوړ کړي صحیح ده دا تصویران ما خپله جوړ کړي همدې اپلیکیشن کې ما جوړ کړي دي نو تاسو هم کولی شئ چې خپلې خوښې وړ تصویران ځانته جوړ کړئ صحیح ده ملګرو نو ډېره اسانه طریقه ده ایزي طریقه ده خوندوره طریقه ده ویډیو در سره وګورئ ویډیو در سره لایک کړئ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو ترلاسه کړئ او لیدونکي اوسئ صحیح ده ملګرو نو هر څه به تاسو مخه لاړ شئ دغه اپلیکیشن زه به دغه اپلیکیشن ته وښایم دا اپلیکیشن به تاسو له پلی سټور څخه راښکته کولی شئ صحیح ده پاسپورټ فوټو په نامه ده دا تصویر تاسو راښکته کولی شئ له پلی سټور کې ملاویږي دغه سرچ ورکړئ انشاءالله دا تصویر د تاسو اپلیکیشن کولی شئ او بیا یې یوز کولی شئ زه به دا خلاص کړم دلته دا صفحې داسې راځي کله اپلیکیشن مو خلاص کړ ویډیو در سره وګورئ ویډیو ته لایک ورکړئ دلته ډېره اپلیکیشنان تاسو ته ورکړي ډېره هغه یې درکړي ملګرو لکه پاسپورټ تصویر دا بل تصویر یعنې تاسو کولی شئ چې بېلابېلو طریقو څخه داخل شئ ولې زه به یو طریقې نه داخل شم ځکه تصویر زر جوړوم بله خبره یاد ولرئ ملګرو که چېرې تاسو ته ووایي چې تاسو 2 په 2 کې تصویر راوړئ یا په 2 په 3 کې تصویر راوړئ 4 په 5 کې تصویر راوړئ یعنې دغه هر هیواد پاسپورټ تصویر ځان ته یو اندازه لري نو تاسو دلته کتلی شئ یعنې کوم هیواد د لپاره پاسپورټ جوړوئ هغه د هیواد به کلیک واخلئ صحیح ده ملګرو دا ټول لایک وي د کلیک به واخلئ کله کلیک آن بلاک به یې کوئ به خپله خلاصېږي یعنې پاکستان 15 په 45 کې ده صحیح ده ملګرو تاسو کولی شئ چې دغسې هغه خلاص کړئ جبنې تصویر ځانته جوړ کړئ صحیح ملګرو یعنې بېلابېل تاسو کولی شئ تصویران جوړ کړي زه به 2 په 2 کې تصویر جوړ کړم دا هم غټ ده 2 په 2 کې به تصویر جوړ کړم بیا به راسم ګیلري باندې به ورته کلیک واخلم ګیلري باندې مې ورته کلیک واخیست دلته بیا تصویر راواخلم تصویر مې راواخیست دغه تصویر به زه انتخاب کړم کله مې انتخاب کړم ملګرو دغه تصویر دلته راغی صحیح ده بیا به راسئ دغه نیکسټ باندې ورته کلیک واخلئ نیکسټ باندې به ورته زه کلیک واخلم تر څو نور مخته لاړ شم ملګرو تاسو دغلته غواړئ چې دا تصویر دغه ځای نه تصویر واخلئ او ځانته یې چاپ کړئ په اسنادو کې صحیح ده ملګرو زه یو د ماشوم تصویر جوړوم صحیح ده تاسو کولی شئ چې خپل ځانو ته هم تصویرات جوړ کړئ او آخر کې به زه هغه تصویران درته وښایم چې ما خپل ځان ته خپله تصویران همدې کې جوړ کړي دي ګیلري کې پراته دي هغه وروسته په ویډیو کې درته ښیم یا وروستۍ برخه کې درته ښایم ښه نو دغه برابر کړه تصویر دې نه برابرولی شئ ورته او بله خبره دا ده چې دغه ځینې ورته برابرولی شئ هر ځینې تاسو کولی شئ چې یوز یې کوئ صحیح ده ملګرو نو هغه ستاسو خپل طبعه ده چې کوم ځینې تاسو ورته برابرولی شئ د بیا کې لاړ شم دا تصویر و همدا به انتخاب کړم کله مې انتخاب کړ نیکسټ باندې به ورته کلیک واخلم دا به داسې برابر کړم یعنې همدغه پیکسټ کاپي ده نو 2 په 2 کې همدغه تصویر راځي نیکسټ باندې ورته کلیک اخلم کله نیکسټ باندې ورته کلیک واخیست ملګرو دلته لیکلي ریموفینګ بیکګراوند اتومات ډول بیکګراوند ریموفز صحیح ده ملګرو بیا بیکګراوند هم وروسته درته ښایم چې کوم تور بیکګراوند ورته غواړئ چې انتخاب یې کړئ سپین ورته غواړئ کابي غواړئ هر ډول انتخابولی شئ اول به یې څهره لږ ورته جوړو صحیح ده ملګرو لږ به یې څهره ورته لږ نوراني کړو یعنې صفا به یې کړو همدغسې کافي ده دا شیډو به ورته لږ زیاته کړو 15 کافي ده شیډو
دغه موټه 15 اوس بل ته راسو بیکګراوند ملګرو دلته لیکلي بیکګراوند باندې زه ورته کلیک اخلم دلته بیکګراوند لیکلی بیکګراوند باندې ورته زه کلیک اخلم کله بیکګراوند ورته کلیک واخیست اسنادو کې درته ویلي چې سپین بیکګراوند ده تیار تور بیکګراوند ورته انتخاب کا دا ورته انتخاب کا یعنی بېلابېل تاسو ورته انتخابولی ابي ورته انتخابولی سئ تیز ابي ورته انتخابولی سئ دلته به راسئ په دغه باندې ورته کلیک واخلئ ملګرو صحیح ده ده به ورته دغه باندې ورته کلیک واخلئ صحیح ده ملګرو دې باندې ورته کله کلیک واخیست دا سور ختمې ته دلته تیز ابي ده تیز ابي به ورته انتخابولی سئ تیز رنګونه دلته یعنې شته دلته کوم رنګ غواړئ چې تاسو ورته انتخاب کړئ دغه رنګ به زه ورته انتخاب کړم دغه رنګ سو یعنې تاسو کولی شئ چې بېلابېل رنګونه سور رنګ بیکګراوند سور رنګ ابي رنګ ښه تیز ابي رنګ دا به ورته زه انتخاب کړم یعنې ملګرو تاسو ګورئ چې انتخاب مو کو صحیح بیا ځینې درته وایي چې بیکګراوند پکې یوز کا خپلې خوښې وړ تصویر دی ده غواړئ چې بیکګراوند پکې یوز کړي بارډر نو دغه تاسو کولی شئ چې بارډر دې پکې یوز کړم څونه بارډر غواړئ ملګرو دا وګوره سپین بارډر غواړئ تور بارډر غواړئ کوم ډول بارډر غواړئ تور بارډر صحیح ده سمارټ ده تور بارډر غواړم د غټ غواړئ که وړکی نه ډېر غټ هم نه غواړم ځکه چې تصویر ورته ښه نه ښکاري کوچنی کوم همدونه کافي ده ما لپاره ما د خوښې وړ تصویر ته ښه ملګرو بیا دلته راځي بیا درته وایي چې ما ته ځینې ملګري درته وایي چې ما ته تصویر پنجي کې راکړه دې پنجي کې غواړم یعنې بیکګراوند ټی ریموف وي صحیح ده بیا به تاسو راسئ ملګرو په دغه باندې به ورته کلیک واخلئ دا به ورته وخت دغه باندې به ورته کلیک واخلئ دغه باندې مو کله کلیک واخیست یو طریقه یې دا وي چې ته خپله دا تصویر هغه کې لکه دغسې زه غواړم چې دا هغه کړمه پنجي کم خو زه نه غواړم چې دونه وخت به ضایع کړمه ځکه دې ما خپل تصویر هم خرابېږي بیا به راځم په دغه باندې ورته کلیک اخلم دلته یو اپلیکیشن اضافه ده نو دغه باندې د ورته کلیک اخلم اتومات ډول ما بیکګراوند ریموف کوي ختموي ملګرو تاسو ورته پام ده چې تصویر پنجي سو دې باندې د ورته ټیک باندې ورته کلیک اخلم تر څو پنجي ما سره ثبت شي ولې دلته به کوم شین ښکاري خو ولې دغه تصویر به هغه ده ما پنجي که نو تاسو که پنجي پنجي کې کنی ما درته طریقه وښوده د تصویر باندې ما طریقه درته وښوده ښه اوس یې څنګه ثبتوو یا موبایل سره پرنټر ورسره کړی چې څنګه یې پرنټ کړو صحیح ده ملګرو نو راسئ د سیب باندې ورته کلیک واخلئ کله مو ورته سیب باندې کلیک واخیست اتومات ډول یې تاسو ګیلري کې ثبت کېږي کله مې سیب باندې ورته کلیک واخیست ملګرو تاسو کولی شئ چې دلته لیکل هم ورته دې تصویر سره وکړئ صحیح یعنې فرضاً زه غواړم چې یو څه ورته ولیکم لیکم کمال صاحب یا ورته لیکم د ملګري تخلص جمال صاحب ده جمال صاحب صحیح جمال صاحب مې ورته ولیکل نو تاسو کولی شئ چې لیکل ورسره کوئ یا ونه کوئ صحیح دا ما سره سیب کوم که اتومات ډول یم دینه پرنټر هم ورسره وصل وي که پرنټر هم ورسره وصل وي او تاسو غواړئ چې پرنټ یې کوئ صحیح ده ملګرو دغه تصویر اتومات ډول پرنټ کوئ پنجي کې ده اوس پنجي څخه یې ختمولی سئ هغه هم ختمولی سئ صحیح ده نو دې باندې ورته کلیک واخلئ پنجي هغه کېږي پرنټ کېږي ډایرکټ کوم پرنټر ورسره وصلي پرنټ کېږي دلته ورسره لیکل کېږي دې نه شیر کېږي بل چاته صحیح ده ملګرو یعنې فرضاً وټساپ کې شیر کړئ مسنجر کې شیر کړئ یوټیوب بېلابېل فارمټونو کې شیر کولی سئ ولې زه غواړم چې یوازې ګیلري کې ثبت کړم ګیلري کې مې ثبت کړی ده نور بیک وځم زه اوس خپل تصویران ته ښیم چې ما خپل تصویران تاسو سکرین سره مو لیدل چې ما خپل تصویران جوړ کړي وو ولې اوس زه راته ګیلري کې ښیم چې ما تصویران جوړ کړي خپلې خوښې وړ تصویران مې جوړ کړي ځان لپاره هغه تصویران درته ښیم رابسمه په دغه ورته کلیک واخلم کله مې کلیک واخیست دغه تصویران دي دا مې اوس ملګرو جوړ کړ دغه د جمال صاحب په نامه مې دا دوه تصویران نه وي جوړ کړ دا تصویران زما دي ملګرو صحیح ده بېلابېل تصویران ما جوړ کړل د خپلې خوښې وړ تصویران تاسو کولی شئ چې تصویران خپلې خوښې وړ جوړ کړئ په همدغه طریقه ښه ملګرو دغه طریقه سوه هیله مند یم چې ویډیو مو خوښې وړ ګرځېدلې وي که ویډیو مو خوښې وړ ګرځېدلې وي چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ د بین ایکن کې کږئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسېږي او بله خبر دا ده چې په دې چینل کې هره ورځ داسې معلوماتي ویډیوګانې کتلی او زده کولی شئ نو چینل سره سبسکرایب کړئ ځکه تاسو نورې ویډیوګانې هم کتونکي اوسئ بیا ولې ویډیو پاک له هدایت لپاره سپارم هر چېرته سبا ده سوکاله پرمختللي اوسئ الله مو مل شه